د عاشورا د محرم لسمه مراسمو په اړه ستاسو معلومات سم دي. تر اوسه پورې د جمعې ورځې تر ماښامه په افغانستان کې د عاشورا په مراسمو کې کومه لوی پیښه یا برید راپورټ نه دی شوی. د طالبانو حکومت په کابل او جینو شیعه میشتو ولایتونو کې انټرنیټي او ټلیفوني اړیکې محدوده یا جنډولې دي. امنیتي تدابیر او محدودیتونه. کابل کې امنیتي چارواکو بی بی سی ته ویلي چې د امنیتي دلایلو له امله د جمعې له سهار څخه ټلیفوني شبکې جنډول شوي دي. په شیعه میشتو سیمو لکه غربي کابل کې مراسم ترسره کیږي، خو لوی ډاګیز ماشونه او پخوانی ډول نه دي. امنیتي ځواکونه په لوی شمیر حاضر دي. طالبانو ویلي چې د عاشورا لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او کمیټې جوړې شوې دي ترڅو د مراسمو امنیت وساتي. د محدودیتونه د شیعه وګړو لپاره د اندېښنو لامل ګرځېدلي، ځکه چې په تیرو کلونو کې هم د داعش ISKP لخوا په شیعه ځایونو بریدونه شوي دي. شیعه علما له طالبانو څخه د امنیت غوښتنه کړې وه. لنډه دا چې مراسم په محدود ډول او له سختو امنیتي تدابیرو سره روان دي. که نور تازه معلومات غواړئ، خراسان ISKP خطر په اړه لنډ معلومات. داعش خراسان ISIS هندوسا شراس کې په افغانستان نشغر لنډ مهم داخلي دشمن ګڼل کېږي او د شیعه وګړو په ځانګړي ډول هزارهګانو لپاره یو جدي ګواښ پاتې دی. دا ډله د طالبانو رژیم شیعه ځایونه، بهرني اړخونه، چین، روسیه، پاکستان او نور او نړیوال هدفونه په نشه کوي. اوسنی وضعیت جون 2020 کم شوی خو لا خطرناک. په 2020 کې د دوی بریدونه کم شوي وو، خو لا هم د 2000 شاوخوا جنګیالي لري او د بیا راپورته کېدو وړتیا لري. د جنوري 2020 کې یې په کابل کې د چینی رستوران په برید کې 7 کسان وژلي. اصلي هدفونه شیعه مساجد، عاشورا او محرم مراسم، طالبانی چارواکي او بهرني ګټې. په تیرو کلونو کې یې په عاشورا مراسمو کې ډیر وینې توجونکي بریدونه کړي دي. په 2500 عاشورا کې تر اوسه کوم لوی برید نه دی شوی. طالبانو ادعا کړې چې د عاشورا په مراسمو کې د داعش بریدونه یې مخنیوي کړي او امنیتي تدابیر یې سخت کړي. دا د تیرو کلونو په پرتله نسبتاً آرام وو، ولې خطر لا هم شته. ISKP په افغانستان کې په ځانګړي ډول ختیځو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار پټې حجرې لري او له بهر څخه الهام اخلي. د شیعاګانو په وړاندې د دوی عقیدتي دشمنی هغوی شیعه مرتد ګڼي، له امله عاشورا او محرم د دوی لپاره مهم هدف دي. دا ډله نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان، ایران او حتی اروپا او روسیه کې هم بریدونه پلان کوي یا ترسره کوي. لنډه دا چې د داعش خطر مهار شوی دی، خو په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. طالبانو په شیعه میشتو سیمو کې انټرنیټ او ټلیفون قطع کړي او امنیتي ځواکونه یې زیات کړي ترڅو د احتمالي بریدونو مخه ونیسي. د عاشورا په مناسبت د امام حسین او شهیدانو یاد ته درناوی. د امنیت او سوکالي هیله لرم. دائره جاندان خراسان ISKP د بریدونو مهم تفصیلات په افغانستان کې. دائره جا خراسان دله په افغانستان کې له اوزش کوچیلس راهیسه فعال ده او په ځانګړي ډول د شیعه وګړو په عمده ډول هزارګانو طالبانو، بهرنیو ګټو او عامه ځایونو په وړاندې بریدونه کوي. دوی شیعه مرتد ګڼي او عاشورا محرم مراسم یې د مهمو هدفونو په توګه په نشه کړي دي. وروستي مهم بریدونه 2014 2014 جنوری انتینی امتبزشن 2018 په کابل کې د چینی رستوران په ځانمرګي برید کې 100 کسان وژل شوي او 13 توپیان شوي. د چینی اتباعو په ګډون دسمبر 2014 په کابل کې برید چې پکې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او 100 نور وژل شوي. 2023 2025 په کابل داشبرچی کې څو ځله په شیعه بسونو او راتولیدو کې بمونه چاودیدلي. لسګونه قربانیان. د بیلګې په توګه اکتبر 2025 کې په پل خمري کې شیعه جماعت برید د 25 شد. تیره خونوري بریدونه خاص به شیعه ځایونو. 2023 د کابل په هوایی ډګر کې برید
خصا سبقی افغان او تراندوخ امریکایی وژل شوی. ته کندوز او کندهار که شیعه جماعتونو که بریدونه نزده 300 ابقی قربانیان. 2023 په مزار شریف او کابل که شیعه جماعتونه او تعلیمی مرکزونه په نششوی. سلگون قربانیان. په تیرو کلونو که په عاشورا او محرم که دیر بریدونه شوی چه سلگون کسان یی وجلی. خو په وروستیو کلونو که داعش جا خراسان 2023 طالبانو ادعا کړی چې د عاشورا په مراسمو کې یی د داعش پلانونه شند کړی او څو کسان یی نیولی. عمومی احصائیه ل 2023 راهیسه ISKP په افغانستان کې 193 بریدونه ثبت شوی تر 2023 نومبر پورې. عمده هدفونه شیعه مساجد، حسینیگان، تعلیمی مرکزونه، طالبانی چارواکی او بهرنی، چین، روسیه، پاکستان. دله اوس مهال دلو و اهدو پرینتشتش جنگیالی لری خو فعالیتی نسبتاً کم شبه. طالبانو انلیاتو لعمله مگر لا هم د بیا راپورتکی دو ورتیا لری. اوسنی وضعیت دلو و سب امدر جکتو هولس لرنر خط خدمی تیبت. دنموکش هدیز کرتوشی سیگنال داعش خراسان لا هم په ختیجو ولایتونو کنر ننگرهار که پټه هجره لري او له بهر څخه ملاتړ اخلي. دا دلې نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ ته هم ګواښ چې لا د دعا کوو. د امام حسین آن یاد ته درنه